السلام علیکم مشرانو کشرانو. محمد ابراهیم خیالی وزیر پکام مسخل د بنو د کرک ترمنځ ډومیل او د لتمر ترمنځ د چنغوز غاړې سره نږدې کورونه او حال دوبۍ د زما پیژندنه د اسلام په دایره کې مسلمان یم. مسلمان نه پس پښتون یم افغان یم. پښتنو کې د وزیرو قبیلو یم. د وزیرو مساخلو سلسلو یم. نام میں ایخ ابراهیم دی پلار او مورو. خلق پیژنی په دې نوم لور په لورو. تحالس میں خیالی یخ دے پزانو. په خیالی وزیر میں بولی ټول یارانو. د ډومیل په پړخه سیمه کې اوسېږم. په خپل کلی مساخل باندې نازېږم. خپل می کور خپل می جایداد خپل می اختیار دی. خپل جماعت خپل حجره خپل می روزګار دی. دلته کتو سوچ وکړئ چې زه وایي چې خپل می جماعت چې خپل جماعتینه نه د الله دی جماعتینه کنه میشته بیا غلط مطلب زنه وخلی کنه. د جماعتینه ټول د الله کورینه دي چې کیما دوکان اداغه چې څوک شندوی خدای پاک اته ویل شي په قران شي اته ویل شي ظالمو چې څوک د خدای کور ورنوي او یا شندوی چې تمه تر ساته تربیر ته یا بل ته وی کنه د تسوی د ته وی ظالمو ولا د میسو ظالمون نه کوي جوړو او د جماعت خمخه خادم خوي. زه د جماعت خدمتګار یم او د الله د کور او د ټول مسلمانانو په خدمت شه ان شاء الله. کزه خوري ریشو اس خبره نه دو. خپل می کور خپل می جایداد خپل می اختیار دی. خپل جماعت خپل حجره خپل می روزګار دی. خدای گواه دی یو عاجز غوندې انسان یم. د خوارانو غریبانو قدردان یم. تکبر او غرور نکوم حقسار یم. د نیکانو او بزرگانو خدمتګار یم. خدای په ما عاجز بنده خه مهربان دی. د ژوند ګړۍ مې ودرېږي نه روان یم. خپل همت باندې روزي ګټم حلاله. لا تر اوسه خدای محتاج نکړم خپل ورونو سره یو کور کې اوسېږم. اتفاق باندې ټول کلی د ورونو خوشالېږم. خدای را کړې امیرانو غوندې زړه دی. خدای را کړې د شاهانو غوندې زړه دی. مال دولت پورې مې زړه تړلې نه دی. د یارانو د دوستانو قدردان یم.
په خوارانو غریبانو مهربان یم په خوارانو غریبانو مهربان یم یو زړ سویندې او خوږمن غوندې انسان یم یو زړ سویندې او خوږمن غوندې انسان یم خفه شوی د غمجنو په خفګان یم خفه شوی جنی خیلو په خفګان یم د میږي ازار مې هم نه دی اخیستې د میږي ازار مې هم نه دی اخیستې همیشه مې خپل پردي ته دی خیر غوښتې همیشه مې خپل پردو ته دی خیر غوښتې یو شاعر یم شاعري سره مې کار دی یو مخلص یم شاعري سره مې کار دی شاعري کې لار خودون کې مې قرار دی شاعري کې لار خودون کې مې قرار دی دا زما چې څومره کتابونه دي ظاهر د الله ته دور دراز عمر ویر کی او قرار ته سلیم قرار ته دا زمونږ د افغان ورور دی او ماشاءالله د دو غیرات او د نانګ او نزه قربان شو زما ټول کتابونه چې کیما دوکانه د خط کتابات د کړی دي دا کتاب مې دولسم دی چې چاپ کیږي دا کتاب مې دولسم دی چې چاپ کیږي دا د مینې کرواندې په نام یادېږي دا د مینې کرواندې په نام یادېږي جنگ جګړو نه په امان امن پسند یم جنگ جګړو نه په امان امن پسند یم هم په دې وجه خیالي یما خورسند یم هم په دې وجه خیالي یما خورسند یم الله دا د میشت په حال رحم وکي ویډیو وژدا شو مو ته خوان نور کوي وژدا مې ډیر ستر کتابونه دي خو زه وژدا نه ویل چې خلق مخلوق تنګیږي مخلوق لا بغړای دی کنه په ون ټوک شهر سغوړي الله د میشت په حال رحم وکي دعا شمه یاد لري مننه ملګرو یارانو دوستانو شاد او آباد مو غواړم